جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی په افغانستان کې د افغانستان په زړه کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د هیواد شاوخوا تر زرو زیات دینی عالمان مشایخ مفتیان راغونډ شوي دي او د افغانستان د ساتنې په موخه باندې یو 15 فکریزه فتوا ورکړې ده یو 15 فکریزه اعلامیه یې ورکړې ده او د دې غونډې په پای ته رسولو سره افغانانو ته یو فکر ورکړی دی چې نور د فتوا مرکز کابل دی اسلام آباد نه دی نور به فتوا کابل ورکي عمل به اسلام آباد پکې هغسې لکه په 45 کلونو کې 50 کلونو کې چې اسلام آباد فتوا ورکوله او عملي کېدله په افغانستان کې دا پریکړه لیک چې ما ته رارسېدلی دی یا ما ترلاسه کړی دی د خپلو سرچینو له مخې پر یوه لنډه سریزه او 5 فکرو باندې یا 5 مادو باندې جوړ دی بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامی نظام د دفاع او حریم د ساتنې په مخه د علماء کرامو د غونډې پریکړه لیک الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد د الله تعالی له لوري مسلمانان مکلف دي چې په ورپېښو موضوعاتو کې دینی علماء کرامو ته مراجعه وکړي او د هغوی د لارښوونو او مشورو په رڼا کې خپلې ټولې چارې سرته ورسوي دغه راز دینی علماء کرام هم مکلفیت لري چې د اسلامی نظام او مومن ولس د خیر او عافیت په هدف خپل نظریات او د خیر مشورې وړاندې کړي بنا موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راټول شوي دینی علما مفتیان او مشایخ چې د اسلامی نظام د دفاع او ساتنې په مخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو خپل پریکړه لیک په لاندې ډول اعلانوه لومړی ماده د افغانستان اسلامی امارت یو شرعي نظام دی چې د افغان ولس د څو لسیزو قربانیو هجرتونو شهادتونو او جهادي مبارزو په نتیجه کې رامنځته شوی دی اسلامی امارت د الله تعالی په نصرت او مومن ولس په ملاتړ افغانستان آزاد کړی استقلال یې ترلاسه کړی او په افغانستان کې شریعت سرتاسري امنیت او اتحاد رامنځته کړی دی د دې نظام په سیوري کې د ولس ټول دیني ارزښتونه محفوظ دي بنا موږ دغه اسلامی نظام یو صالح مشروع نظام بولو او اطاعت یې پر ځان او د هیواد پر ټولو وګړو واجب او لازم بولو او لکه څنګه چې د اسلامی نظام تاسیس یوه دینی وجیبه ده همدغه راز یې د دفاع او ساتنه هم پر مسلمانانو لازمه او فرض ده دا د دې پریکړه لیک لومړنۍ ماده وه دویمه ماده د دې پریکړه لیک دا ده چې له خپلو حقوقو ارزښتونو او شرعي نظام څخه دفاع پر هر مسلمان لازمه او ضروري ده که هر څوک له بهر څخه په افغانستان تجاوز کوي او یا د مسلمانانو پر حریم تیری کوي پر ټولو افغانانو له خپل نظام خاورې او ارزښتونو څخه دفاع فرض عین ده او دا دفاع مقدس جهاد بلل کیږي نو لکه څنګه چې زموږ ولسونه د تاریخ په اوږدو کې د هر متجاوز په خلاف په متحد صف کې دریدلي دي په راتلونکي کې به هم په کلکه د هر متجاوز په وړاندې د جهاد په مقدس صف کې دریږي انشاءالله دا د دې پریکړه لیک دویمه ماده وه دریمه ماده څه داسې ده چې څرنګه چې اسلامی امارت ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې څخه به د بل کوم هیواد پر خاوره کار نه اخیستل کیږي پر خلاف کار نه اخیستل کیږي نو پر ټولو مسلمانانو واجب ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم بل هیواد په ضرر نه کاروي او د اسلامی امارت د دغې ژمنې عملي کول پر هر مسلمان واجب دی او که څوک دا عهد نه مراعات کوي نو هغه نافرمانه او سرغړونکی بلل کیږي او د اسلامی امارت حق لري چې پر وړاندې لازم اجراءات ترسره کړي دا د دې پریکړه لیک دریمه ماده وه همداراز څلورمه ماده چې ډیره لنډه ده دا چې د شرعي امیر له لوري هیڅ افغان ته اجازه نه ده ورکول شوې چې بهر ته د نظامي فعالیت لپاره ولاړ شي نو که څوک تخلف کوي دا تګ یې جایز نه دی اسلامی امارت دی د داسې کسانو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي
دا ماده سپارښتیزه ماده ده، سپارښتنه یې کړې ده، یعنی 4مه ماده سپارښتنه کوي. 5مه او وروستۍ ماده د دې پریکړه لیک د داسې ده چې د مسلمانانو عزت او وقار په وحدت او اتفاق کې نغښتی دی. پر ټولو مسلمانانو اسلامي هیوادونو لازمه ده چې له یو بل سره د اخوت په چوکاټ کې نیک او رغنده اړیکې ولري او یو بل ته نفع ورسوي، د بې اتفاقۍ او اختلافاتو او جنگ جګړو څخه ځانونه وساتي. همدا ډول ټول علماء کرام دي د خپلو منابرو له لارې د پورته مواردو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. وسلام. دا د دې پریکړه لیک 5مه ماده وه. مطلب دا دی چې په دې پریکړه لیک کې قطعا د پاکستان نوم نه دی یاد شوی. دا پریکړه لیک ماته انتهایی ذمهواره سرچینې یا سرچینو راکړی دی. نو هغه رسنۍ، هغه خلک، هغه پاکستانیان چې دا ادعاوی کوي چې په افغانستان کې فتوا په پاکستان کې د جهاد د نه کولو لپاره ورکول شوې ده، ادعای مطلق دروغ ده، مطلق ناسمه ده، مطلق بې ځایه ده. په دې پریکړه لیک کې هیڅ ځای د TTP یا د پاکستانی طالبانو یا د کومې بلې ډلې نوم نه دی یاد شوی. البته دا یوه مجموعي فتوا ده، یو مجموعي پریکړه لیک دی چې د افغانستان پر خوندیتوب او د نظام پر خوندیتوب باندې راڅرخي او په نړۍ کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانانو سره تړلې یوه موضوع ده. د بیلګې په توګه لومړنۍ ماده خو د نظام پر اطاعت، تاسیس، ساتلو او دفاع باندې راڅرخي چې تر ډیره بریده پورې افغانانو ته دا یادونه کیږي، دا سپارښتنه ورته کیږي چې د خپل نظام څخه د ساتلو لپاره لیڅې راونغاړي او علماو کرامو ته سپارښتنه کیږي په 5مه ماده کې چې دا موضوع و خلکو ته تبلیغ کوي چې دا نظام ساتل پر تاسو باندې فرض دي، ځکه دا نظام په ډیرو قربانیو باندې راغلی دی. دا نظام یو اسلامي نظام دی. دا موضوع په دغه بڼه باندې راخستی ده. اوس راځم د دې مادې د دې پریکړه لیک 2مې مادې ته چې زشته زیاته مهمه ده. 2مه ماده د افغانستان پر ساتنه باندې ټینګار کوي چې د افغانستان حریم یعنی فضایی حریم چې بیا اشاره د شریر ګاونډي پاکستان خواته ده چې د دې حریم ساتل، د دې او خاور ساتل دا بیا پر هر افغان فرض ده او د دې څخه باید هر افغان دفاع وکړي. داسې دفاع ځینې وکړي چې عین لکه فرض چې یو څوک ادا کوي. نو دې ته د مقدس جهاد نوم ورکړی دی. ویلي دي چې د افغانستان د ځمکنی حریم او پاسنی حریم دا باید وساتل شي چې څوک په خلاف ګام اخلي، د هغوی خلاف به جهاد اعلانیږي چې بیا یې ګاونډي شریر ګاونډي پاکستان ته اشاره ده. نو دا یو ډیره مهمه ماده ده او تر ډیره بریده پورې د متجاوزګر پاکستان لاس له افغانستانه لنډوي او دا خبره حکومت دا ځل نه ده کړې. دا خبره دا ځل د افغانستان د فتوا مرکز کړې ده، د افغانستان تر زرو ډیرو علماو، مشایخو او مفتیانو کړې ده چې دا که دا ځل پاکستان دا کار کوي نو بیا به نتیجې ښې نه وي. اوس د دې پریکړه لیک 3مې مادې ته راځم چې څنګه دا په افغانستان کې میشتو مسلمانانو ته اشاره کوي چې ځینې خلک وایي چې په دې کې شک نشته، ځینې مسلمانان کډوال په افغانستان کې میشت دي، هغوی ته سپارښتنه کوي بلکې پر هغوی باندې بندیز لګوي. هغوی ته وایي د افغانستان خاوره به د هیچا خلاف نه کاروي. دا موقف د طالبانو له وخته دی، په تیرو 4 کلونو کې دی، بلکې پر دې خبره باندې طالبانو په دوحه کې په قرارداد کې چې د امریکایانو سره قرارداد کاوه هم لاسلیک کړی دی. دا چې چا هغه د دوحې قرارداد لوستی وي دا د هغه قرارداد په څیر یوه ماده ده، خو دلته دینی علما دا فیصله کوي د افغانستان د خاورې د استعمال اجازه و هیچ چاته نشته. که څوک د افغانستان خاوره د چا خلاف استعمالي، هغوی په خلاف باندې اسلامي امارت د اجراتو کولو حق لري او دوی علما و حکومت ته وړاندیز کوي د دې خلکو په خلاف اجرات وکړي چې د افغانستان خاوره د بل
خلاف استعمالوي. نو دا درېیمه ماده د پاکستان خوله وربندوي او هغه څه چې پاکستان فتوا غوښتله دا فتوا هم ورکول شوله او د پاکستان خوله هم ور بنده کړه او رښتیا هم باید زموږ خاوره د هیچا خلاف استعمال نشي. د دې پاکي زم یم، د دې پاکي تاسو هم یاست، د دې پاکي هر افغان دی، ځکه افغانان نه ترهګر دي، نه ترهګرو ته ځای ورکوي. نو درېیمه ماده هم ډیره مهمه ده چې هغه د نورو هیوادونو وګړو ته سپارښتنه کوي. څلورمه ماده د شرعي امیر له لوري هیڅ افغان ته اجازه نه ورکول کیږي چې په بهر کې نظامی فعالیت وکړي. دا زشته با ارزښته ماده ده. هر هغه څوک که د نړۍ په هر کونج کې افغان وي او هغوی کم تروریستي فعالیت کوي و هغه ته اجازه نه ورکوي، شریعت اجازه نه ورکوي او د افغانستان دارالفتاوا اجازه نه ورکوي. د بیلګې په توګه زه د امریکا وروستی برید یادوم، د بیلګې په توګه زه په فرانسه کې جنګونه یادوم، د بیلګې په توګه زه په جرمني کې د افغانانو له لوري د ځینو بریدونو یادونه کوم. یعنی دا فتوا دا پریکړه لیک په خپله څلورمه ماده کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو ته هدایت کوي چې هیڅوک د شریعت له مخې چې د افغانستان او د افغان هویت کاروي یو ځای د برید د نظامی حرکات په کومه ډله کې د ننوتلو په کوم شرارت اخیستلو حق نه لري او دا و اسلامي امارت ته د داسې کسانو د مخنیوي د لازمو اجراعاتو سپارښتنه کوي. ورته وایي داسې کسان، یعنی مطلب یې دا ده چې تاسو یې پیدا کوئ، هغوی کنټرول کوي، چې تر اوسه مو کار کوي، چې کار نه کوي چې اوس یې کار نه کوي خو بېله خبره ده، د نړۍ نور استخبارات یې نشي کنټرولولی، خو بېله خبره ده. که چیرې یو څوک ځي نو د دې مادې څخه پاکستانیانو داسې شی راخستی دی چې ګواکې د علماو غونډې پر پاکستان کې پر جهاد باندې بندیز لګولی دی چې هیڅ دا یادونه نه ده کړې. هو افغانان دا ما په تلویزیوني بحثونو کې ویلي دي، د دې ثبوتونه له ما سره شته. د خدای تر ابده افغانان نیول سوي دي، د طالبانو حکومت نیولی دي هغه افغانان چې هغوی تلل له ټي ټي پي جذب کړي وو، ټي ټي پي جلب کړي وو ځان ته، یا ځینو پاکستاني استخباراتو د ټي ټي پي په نوم جلب کړي وو چې بیا به یې دنیا ته ورشول. هغه افغانان یې ونیول، په سوونو کسان یې ونیول، بندیان شول. نو دا ماده دغه خلک په پردو هیوادونو کې له جنگ جګړو څخه راګرځي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خورو ورو کډوالو ته سپارښتنه کوي چې دا یو غیر شرعي عمل دی، که ته ورځې پر یو چا باندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي برید کوي. نو دا ډیره مهمه ماده ده. پنځمه ماده د افغانستان د وقار او د مسلمانانو عزت او وقار په وحدت او اتفاق کې نغښتی دی. پر ټولو مسلمانانو اسلامي هیوادونو لازمه ده چې له یو بل سره اتفاق وکړي. په دا پنځمه او وروستۍ ماده کې د دې پریکړه لیک علماء کرامو اشاره کړې ده، دا یې و پاکستان ته هم ویلي دي، دا یې و ایران ته هم ویلي دي، دا یې پر موږ راڅرخېدلو ټولو اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو ته ویلي دي چې راسئ په اسلامي ورورولۍ له یو بل سره ژوند وکړو، په جنګ جګړو په دې باندې سر نه سره رسېږي. نو دا یو ډیپلوماتیکه ماده ده او تر ډیره بریده پورې له اسلامي نړۍ سره د ورورولۍ په فضا کې د ژوند کولو او د افغانانو د راښکېلولو سپارښتنه کوي. دا هم د دې مادې د دې پریکړه لیک د پنځه فکریزه پریکړه لیک وروستۍ ماده وه چې پنځمه وه. خو دا ماده یو بل شی هم تشریح کوي، هغه دا دی چې د منابرو یا منبرونو له لارې دغه پریکړه لیک و خلکو ته توضیح سي، تشریح سي، ورسیږي د علماء کرامو په خپله ژبه، څو په افغانستان کې خلک په دې خبر سي چې د باندې ولاړ سي، سبا په شخړو کې راګیر نسي او د افغانستان یو وګړی په دې خبر سي که بیا تجاوزګر راځي ته دې تیار اوسئ. نو دا انتهایی مهمه فتوا ورکول شوې ده او همدا زموږ تمه وه چې کابل به همداسې یوه فتوا ورکوي، همداسې یوه فتوا به ورکوي چې افغانستان له جنګ جګړو څخه وژغوري او د افغانستان دشمنانو ته دا وروښيي چې هر افغان درته درېږي او دا چې افغانان مسلمانان دي نو د فتوا څخه خو څوک بیا غاړه نشي ښورولی او هر څوک به د فتوا خلاف باندې درېږي. دا
ما په دې خاطر تشریح کړله، کېدای شي زما سرچینې خفه هم سي چې ولې تا دا شی تشریح کړ. په دې کې ما پاکستاني رسنۍ یا ځینې د پاکستاني رسنیو ته د پاکستاني استخباراتو ته منسوب اکاونټونه کتل، هغوی لګیا دي په یوه خوله چې په کابل کې فتوا ورکړه. کابل قطعا نه په پاکستان کې د جهاد فتوا ورکوي تر هغو پورې چې د حالات سم وي. خو که کابل هلته د جهاد فتوا ورکړه بیا به یې بچ ممکن نه وي. ځکه خو زه بار بار وایم چې د باروتو په کوټه لاس مه وهئ. نو دمګړی دا پنځه فکریزه اعلامیه پریکړه لیک فتوا دا د افغانستان ډیره په خیر فتوا ورکول شوې ده. د افغانستان دپاره ډیره د فخر، د افغانستان دپاره د عزت ساتونکې فتوا ده. البته په دغسې یو حالات کې چې حکومت د طالبانو په لاس کې دی، حکومت یو مذهبي حکومت دی، حکومت جمهوریت نه دی، دا امارت دی. په دغسې یو حالات کې دغسې فتوا ورکول دا ډیره لویه خبره ده. نو یو کار چې طالبانو وکړ هغه دا دی چې موږ د اکثره خلک وایي طالبان سیاسیان نه دي. طالبان ډېر هوښیاران دي. دا فتوا علماو ورکړې ده او په دې غونډه کې د طالبانو مشر موجود نه دی، امیرالمؤمنین نه دی ورته راغلی. دا د کابل د دارالفتاوا فتوا ده. د کابل دارالفتاوا دی خدای لا نوره مضبوطه کړي، خدای دې لا نوره پراخه کړي او خدای دې وکړي چې یوه ورځ د کابل دارالفتاوا دغسې یوه غوړه فتوا ورکړي چې نور په افغانستان کې د نجونو مکاتب هم خلاص دي او نور په افغانستان کې لا نورو ښو کړنو ته لاره واره کړي. ژوند دا ویډیو مې په بیړه وکوله او خدای دې وکړي چې خوښه مو سي، تر ډیرو خلکو یې ورسوي چې دا شی خلکو ته ورسیږي او د خلکو دا شکونه او شبهات ختم سي. نو میرویس افغان مو پر الله سپاري، چای مې یخې سوې، خدای مو خوشحاله لره، خدای مو په عزت لره. تر بلې ویډیو پورې دا چینل که مو نه وي فالو کړی فالو یې کړئ، نورو دوستانو ته یې واستوئ. زه به هڅه کوم چې تاسو ته داسې معلومات درکړم چې نور خلک یې نه درښیي. خدای مو شاده باد او بریالي لره. ژوند